مراد او فاطمه دوبئ کې څه کارونه کوي هغوی نوې ویډیو وایرل شوه چې کومه بې شرمي شروع کړې ده همدلته د هغوی نوې ویډیو هم وګورئ دوستانو د ټولو نه اول به دا خبره وکړم چې زموږ مقصد هیڅکله هم دا نه دی چې یو چا پسې بدې ردې او سپکې خبرې وکړو خو دوی ته دا خبره ځکه کوو چې لږ وشرمېږي او دوی چې کوم کارونه کوي دا پرېږدي که تاسو ته معلومه وي نیلم ګل څه موده وړاندې دا خبره کړې وه چې مراد صرف ښځو سره ودونه کوي چې کله یې مقصد پوره شي او پیسې پرې وګټي نو بیا طلاق ورکړي او دا هم ویل چې ما نه وړاندې دوو نورو ښځو سره هم ودونه کړي دي زه یې درېیمه ښځه یم او فاطمه یې څلورمه ښځه ده خو د نیلم ګل دا خبره ټیک هم ده ځکه چې د مراد او د فاطمه د واده دومره وخت نه کیږي خو په سوشل میډیا باندې کوشش کوي چې ځان مشهور کړي تیره ورځ مې یو ویډیو ولیده چې فاطمه پکې سټیج باندې ډانس کولو کوشش کوي او په ټیک ټاک باندې خو داسې بې شمېره ویډیوز پراته دي چې فاطمه ګل پکې ډانس کړی دی د دې هر څه باوجود دوی اوس ځان په انټرنیشنل سطح بیا مشهورول غواړي او هغه څه پرې شروع کوي کوم کارونه به یې چې په نیلم ګل کول دواړه دوبئ ته روان شوي دي او هلته به چې اوس کوم کارونه کوي هغه ټولو ته ښه معلوم دي ځکه چې دوی سره یو بل کس هم په تصویرونو کې ښکاري او دغه کس اکثر فلمونو والا جنکو سره تصویران هم وباسي داسې ښکاري چې اکثره وخت دغه هلک دوبئ ته د شوګانو لپاره جنکۍ غواړي او بوزي نو دوستانو زموږ پیغام مراد ته دا دی چې نور دې دا کارونه پرېږدي او هیڅکله دې هم د تور سرو عزتونو سره لوبې نه کوي ځکه چې دغه هم د چا خویندې دي او دا مراد چې هر چا سره چل او دوکه وکړي بیا ورسره واده وکړي او حیاداره جینۍ ځان سره بې حیا کړي او د مجبورۍ نه پرې دغسې غلط کارونه شروع کړي داسې ښکاري چې اخر به دې جینۍ له هم طلاق ورکړي او بیا به بله جینۍ ګوري او هغې سره به د واده کولو کوشش شروع کړي داسې انسانان بې ضمیره او بې غیرته وي چې په ښځو کارونه کوي ځکه ښځې د کور د کارونو لپاره دي او سړی د بهر کارونو لپاره چې خپلې ښځې او بچو له حلال رزق وګټي او کاروبار وکړي خو مراد یې په ښځو ګټي نو دا ډېر غلط کار دی او هیڅکله هم داسې نه دي کول پکار تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ کمنټ کې ضرور خپل پیغام ولیکئ له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه